د زنده‌باد په نارو مسته، د زنده‌باد په نارو مسته، راشه چې چل د ژوندانه در وښیمه. السلام علیکم ملګرو، زو مرغزار ته دننه. نن په تاسو باندې زه د مرغزار سیل کومه. راځئ چې خوندونه ترې واخلو. باران وریږي، دا پکې غټې غټې ونې دي، ډېرې ښکلې زړې ونې دي. دا کم از کم د 40 کالو پورې د دې عمر دی، غوزان دي. مرغزار سیل باندې کوم ملګري به ډېرو مرغزار نوم به اورېدلی، خو لیدلی به یې نه وي. نن تاسو ته ښایو مرغزار. باران وریږي، موسم یخ دی. उनतीस सितंबर है। دا سپین محل د والي صاحب، د والي سوات سپین محل، سفید محل. راورسېدی، زه لږ چای مې وڅښو، بیا به انشاءالله پرمختګ به کوو. دا پکې به تخه ده، بس د کمې زمانې به یې وفات شوې ده. تاسو چې دا کم ماربل لیدلی شئ ملګرو، دا د انډیا نه راغوښتلی شو. په هغه وخت کې دا ګلکاري تاسو کتلی شئ. دا بارډر یې چیک کوي د دې. دا نن سبا
په لرګو کې خلک کولی شي. د هغه وخت دا ماربل دی او دا راغلی دي د انډیا نه. دا باډر تاسو وګورئ، دا د انډیا نه راغلی دي. دا ملګرو دا د والي صاحب د وخت پنکه ده، په دې کې نه کپسټر نه بل څه، دې کې هېڅ فرق نه راغلی تر اوسه پورې. د کم وخت دا دی، تاسو په یو نظر ور واچوئ څنګه رنګونه دي، څنګه کلر کې جوړه شوې ده او ډیزاین ته یې ګورئ. دا د هغه وخت پنکه ده، کم از کم نه کېږي نه داسې 80 سال به یې کېږي خوښ. دا قلم په ځای دا بڼه کار ورکوي. دا د زاړه یادونه دي، تصویران دي. میا ګل عبدالودود دا دیو دا ځای جوړ کړی سپین محل. د والي سوات کمره ده. دا والي سوات کمره وه. دا د آګرا ماربل ټوټل په دې کې لګېدلي، تاسو لیدلی شئ. دا د والي سوات خپله کمره وه. دا وګورئ ملګرو، دا اوس ته نیغ په نیغه ښیو. دا دی ملګري را سره دا ښیښه وه، خپل آیین و. دا وګورئ جي، دا د پنکې دا بټنې وګورئ جي، دا تیزه رو دا کم ښکلی وخو. دا آګرا ماربل دي ښه ټول لګېدلي. دا انډیا آګرا تاج محل کې چې کوم ماربل لګېدلي دي دا هغه ماربل دي. ګرانو ملګرو، دا د هغه دور د ټولو نه ګران ماربل و. اوس هم ګران دي ځکه چې دا په تاج محل کې استعمال شوي. دا کټکي تاسو لیدلی شئ، دا د کېناستو دپاره د انسان د لمبېدو دپاره استعمالېدل. دا سوري پکې واړه واړه تاسو یې لیدلی شئ چې په دې کې به اوبه نه ډک کېدې، په ځان به چې د اوبه واچولې ډایرکټ به د دې کټکي نه ووتلې. د دې ماربلو تختې وګورئ. دا د والي صاحب غسل خانه ده د هغه دور، او څومره ښه ماربلې راوړي وو، راغوښتي وو. دا په څه طریقه باندې راغوښتي د انډیا نه. تاج محل چې کوم د ماربل نه جوړ شوی دی، کوم استعمال شوي دي په هغه تاج محل کې چې کوم تاسو لیدلی شئ. او دا کومه تخته، دا د ماربل د تخته سویدی شي. باران وریږي، ډېر ښه باران وریږي دلته. زو د دې اوس ګیسټ هاوس ته ځو. بره دلته به مېلمانه پاتې کېدل. څه پکې ډېر وس جوړ شوي دي، خو نه بهرحال د هغه وخت پکې هم دي. دا دلته ونې وګورئ، دا کم وخت ونې ولاړې دي. ښه ښه
دا د والي سوات د وخت یوه اله وه. دا د ملکنډ سوري کې چې کار کېده دا ټنل دا څوک دا دا د والي صاحب لاره ده. والي صاحب باچا صاحب نو دا بده کې بس کېده یاره بده دا کې जैसे सर ऐलान बके दो या सबसे ट्रेडिशनल अनाउंसमेंट बके दो खबर दी से ने की दो दा यो ब्रिज जो कर दे ब्रिज न बके दो स्टेट टाइम के कमरिया सब स्वाद टाइम हो ملګرو دا د هغه وخت امبولانس و. دا چې کله ریاست سوات ځان له جدا یو ریاست و نو په هغه ټایم کې دا د ریاست سوات د طرف نه حکومت پاکستان ته یو امدادي چیک ملاو شو د والي سوات د طرف نه اکتوبر 1947 کې. سپین محل نه موږ سره ووتو او ځو. باران وریږي ماته تا یادوي، باران وریږي ماته تا یادوي، دا ستا وړه وړه خندا یادوي. ملګرو دا جومات دی، ډبه جومات دی. دا څومره ښکلی زموږ ملک دی، څومره ښکلې پښتونخوا ده. 29 سپتمبر باران وریږي. د مرغزار ډېر یخ موسم دی. ډېر خلک وس را روان شو، راځي چکر ولا. خوږو ملګرو قدرمنو، امید لرم چې تاسو د دې سیل نه، د دې مرغزار، د دې سفید محل نه خوند اخیستی وي. داسې ډېر ښکلي ځایونه پکې دي، خو موږ هغه ځای ته لاندړو د باران د وجې. راسره اوسئ، د مینې مو ډېره ډېره مننه او احترامات.